ښایي د ناروې پولیس انس حقاني ونیسي ځکه ترې شکایت شوی دی. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. لیدونکو پام وکړئ د دې مهال تازه خو ډېر جالب خبر ته. انس حقاني د طالب پلاوي په ترکیب کې د ناروې پلازمېنې اوسلو ته تللی چې هلته د جنګي جنایتونو له امله ترې د دې هېواد پولیسو ته شکایت شوی دی. خبره دا ده چې د ناروې اوسنی لومړی وزیر هغه مهال چې پر کابل سرینا هوټل باندې حقاني شبکې برید وکړ هم هلته و. هغه ویلي دی خبر نه و چې طالبانو پلاوي کې د حقاني شبکې دومره لوړپوړی چارواکی هم شته. شکایت چا کړی؟ د سویډن یوه محلي تلویزیون د انس حقاني پر ضد د عرضې او شکایت په هکله معلومات خپاره کړي. ویلي دي چې ظاهر طهاري ورځپاڼې لیکونکي چې اوس ناروې کې اوسیږي دا شکایت کړی د معلوماتو له مخې چې اتاري انس حقاني د جنګي جنایت او د بشریت ضد فعالیتونو له امله د دې هېواد پولیسو ته معرفي کړی دی. تر اوسه پورې په دې اړه رسمي سرچینو نه هم د ناروې هېواد څه ویلي او دا هم معلومه نه ده چې له دې شکایت وروسته به د ناروې او پولیس او د حقاني په وړاندې کوم اقدام وکړي یا نه، خو اوس ترې شکایت شوی دی. انس حقاني د طالبانو د پلاوي په ترکیب کې د متقي په مشرۍ د ناروې هېواد ته په یوه 3 ورځني سفر راغلی چې دلته به د افغان فعالانو، مېرمنو او د امریکا په ګډون د 8 هېوادونو له استازو سره وګوري. د ناروې د ناستې ته افغان فعالان په ښه نظر ګوري. وایي چې له دې لارې په نړیواله کچه پر طالبانو باندې فشار ډېرېدلی شي تر څو د بیان ازادي، بشري حقونو او مېرمنو د حقونو په وړاندې نرم شي. طالبانو هم ویلي چې د دې کنفرانس له لارې دوی له نړۍ سره د اړیکو نوې کړکۍ پرانیزي. خو که څه هم د طالبانو په اړه د دې غونډې څخه ښه نظریه نشته، ولې د دوی له لوري دا غونډه ښه بلل شوې ده. تر بیا ښې چارې.